بسم الله الرحمن الرحیم. یو صحابي فرمایي چې مونږه کله په جنګ کې خبر فاتح کړو نو خلکو خپل د غنیمت مال راوویستلو چې په هغې کې قسم سامان و او قیدیانو او اخیستل خرڅول شروع شو. هر چا خپل ضرورت اخیستل او نور زیاتي څیزونه یې خرڅول. په دې کې یو صحابي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو: ای د الله رسوله، ما ته نن په دې تجارت کې دومره ګټه وشوه چې په ټوله ډله کې به چاته دومره ګټه نه وي شوې. نبي صلی الله علیه وسلم ترې په حیرانتیا سره تپوس وکړو چې څومره ګټه دې وکړه؟ هغه عرض وکړی: حضوره، ما سامان اخیسته او خرڅاوه چې پکې 300 اوکې سپینې زر ګټه کې پاتې شوې. نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه: زه تا ته بهترینه دې ګټې څیز وښایم؟ هغه عرض وکړو: حضوره، ضرور وښایه. ارشاد یې وفرمایه چې د فرض لمانځه نه پس 2 رکعته نفل.